السلام علیکم. زیات ملګري کمنټس کوي چې د نوي کال دپاره به موږ په خپل نوم باندې ښایسته ډي پي څنګه جوړو. نو دغه طریقه ته د ښې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري که دلته تاسو هر یو نوم لیکئ، په یو کلیک باندې تاسو کولی شئ چې د خپل نوم یو زبردست او ښایسته ډي پي جوړه کړئ. بیا دغه تصویر دغه ډي پي تاسو په خپل واتساپ باندې هم لګولی شئ، په خپل فیسبوک باندې هم لګولی شئ. ډېر زیات مزناک او ډېر زیات زبردست به ښکاري. څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې هلته یو تصویر لګېدلی، بیا تاسو ته ښکاري بره هیپي نیو ایئر 2022، بیا دلته تاسو ته ښکاري 2022 دلته هم لیکلی، بیا دلته لاندې هم پکې هیپي نیو ایئر یا نورو ډیزاین که تاسو وګورئ نو ډېر زیات زبردست لیکلی شوي. داسې پکې نور هم ډېر زیات مختلف تصویرونه دي او تاسو ته ښکاري ما پکې خپل نوم دلته ولیکو. نو دغه شان پکې تاسو هم په یو کلیک باندې کولی شئ کلرونه، فونټ، هر یو شیز پکې تاسو چینج کولی شئ. په دې کې ډېر زیات مختلف نومونه دي. تاسو درښیم چې په دې کې نور څه نومونه دي او په دې ټولو کې تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره خپل نوم د خپلو ملګرو نومونه ولیکئ په اسانه طریقه باندې. تاسو ته ښکاري دا څومره زیات تصویرونه دي، په دېټولو کې تاسو خپل نوم لیکلی شئ. نو دا کوم یو اپلیکیشن دی، دا اپلیکیشن به موږ په خپل موبایل کې څنګه انسټالو، څنګه به په دې کې موږ دغه تصویر جوړو، بیا به سیو کوو، څنګه ټوله طریقه ته سټپ بای سټپ در ښیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو هم خوښ شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم د نوي کال دپاره ځان نه ښایسته ډي پي طریقه زده کړي. نو هغو ملګرو دا اپلیکیشن دی، د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي. کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د دې ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي. او که تاسو دغه ته لینک کار نه کوئ، سمپل د دې ویډیو چې کوم کمنټ دی کمنټ به اوپن کړئ، د کمنټ نه هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو، سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. پس اول به تاسو ته به دې کې دلته تاسو ته زه ښایم څه لیکل به تاسو ته راشي. یو کې به لیکلي وي چې ډي پي فور وایز، یعنې د هلکانو دپاره دغه ډي پي، بیا بل کې لیکلي ډي پي فور ګرلز. دغه کوم ډي پي چې دي نو دا فیمیل دپاره دي، د جینکو دپاره دي. تاسو په کلیک واخلئ په ډي پي بار وایز باندې. که چې تاسو کوم یو هم جوړوئ تاسو به په هغې باندې کلیک واخلئ. که تاسو ګرلز له جوړوئ، که تاسو وایز له، په هغې باندې به کلیک واخلئ. زه به سمپل پر وایز باندې کلیک کوم. تاسو ته ښکاري په دې کې دننه څومره مختلف ډي پیز ماته شو. په دې کې چې کوم یو ډي پي، کوم یو ډیزاین، کوم یو تصویر تاسو هم خوښ وي، تاسو به څه وکړئ، سمپل په هغې باندې کلیک واخلئ. زما پکې مطلب دا یو ډي پي خوښ دی، دا پکې ډېر زیات مزناک او ډېر زیات زبردست دی. نو زه به سمپل په دې باندې کلیک واخلم. نو تاسو ته ښکاري دلته دغه تصویر راغلو. اوس په دې کې به زه نوم څنګه لیکم، تاسو ته ښکاري لاندې بالکل کلیر لیکلي یور نیم. نو تاسو به څه وکړئ، بره به دلته خپل نوم ولیکئ په انټر یور نیم کې. زه به دلته ولیکم، تاسو ته ښکاري زه به ولیکم حسین. تاسو ته ښکاري ما ولیکه حسین. بیا به سمپل زه کلیک واخلم دلته په سبمټ نیم باندې. کله چې هم په دې باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري لاندې حسین دغه زما نوم راغلو. که زه وغواړم چې د ډیزاین بدل کړم، هغه سمپل زه د دې نه بدلولی شم. په فونټ باندې به زه کلیک کوم. تاسو ته ښکاري څومره زیات ډیزاینونه بلته ماته په سکرین باندې شو شي او زه چې څومره کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري ډیزاینونه دلته بدلېږي او ټول په سکرین باندې شو کېږي. تاسو ته ښکاري څومره ښایسته ډیزاین شو. کلر به څنګه چینج کوو، سمپل به کلیک واخلو دلته په کلر باندې. په دې کې به ماته مختلف کلرونه میلاو شي. زه چې په کوم یو کلر باندې هم کلیک اخلم نو هغه کلر به دغه نومره ور کلیکېږي اټومیټیکلي. تاسو ته ښکاري کلر بدل شو. سیو کوو بیا څنګه د هغې لپاره به سمپل لاندې دلته کلیک واخلو په سیو باندې. په یو کلیک باندې به دغه ډي پي تاسو ته ښکاري ایمیج چې دی نو هغه سیو شو. دا به تاسو سره په ګیلري کې راشي. تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې، په خپل واتساپ باندې، په هر څیز باندې بیا لګولی شي. ډېر زیات مزناک او ډېر زیات زبردست به ښکاري او ټول ملګري به نه تپوس کوي چې دا تاسو په کومه طریقه باندې جوړ کړی دی. نو هغو ملګرو امید لرم تاسو به د نوي ویډیو خوښ شوي. که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.